د چینو په 500 روپۍ دړې ده وځه د دکان نه په شا ونه ګوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچیا څه پکار دی؟ دا میرا لګا مې ګلبدین نو وای سودا راوړه. بچیا څه پکار دی؟ دا میرا لګا مې چینی تی راوړه تور چا راوړه وړي تی راوړه ماګه مثال تی راوړه. پیسې راوړې دی بچیا؟ نه نه مې دی راوړي. بچیا تا وسه دړې پیسې م دي. بچیا تا وسه دړې پیسې م دي. ګرانی د دکان شوړ بش وګوره. کله یو میا شاده وای کله بل میا شاده وای. یا کله زیارت په ورځ راوړم کله د جمعې په ورځ راوړم دې ته وګوره دکان ته وګوره چینی د اسمان سره خبرې کوي. بچی ته یو چینی نه غواړي غواړي چاول غواړي دې ته وګوره کنه دکان نه باندې شپږ د روپۍ میاشت لريانه دې تم ګورای کنه وګوره تاسو په شان خلک موږ چلته کېنولو پاپا د بدیوې اشته پیسې راوړه نور سودا بدل زبیا درکم ټیک شو د جنوب 500 روپۍ دړې ده وځه د دکان نه په شا ونه ګوري. یو خو دې خلکو دا نه کار کتلی دی په ژبه لړم کېنولی دی روپۍ به نه ورکوي او قرې به دومره قرې چې څه وایم دوکاندار بوله سودا ورکړي که نه ډېره غریبي را پیسې را سره هم نشته. د خدایه پاکه زموږ په حال باندې رحم وکړي. یو کس سره مې دیاري کړی خو ډېر زورور خلک دی پیسې راله هم نه راکړي. داسې ولې بچیه څه چل شوی دی؟ ولې بچیه څه چل شوی دی؟ تا ګلبدین دکان ته لګرم هغې زموږ هلمو سودا نه راکوي پلار ته وایي ژړې پیسې راوړي. بچیه جاړه ما زما په ټیکهدار باندې پیسې دي زه به د هغه راوالم ګلبدین کاکا هغه پیسې به هم ورکړو او د یوې ډبې پیسې را باندې ټول دکان خو به یې نه یې راوړی. یا الله پاکه ته زموږ په دې غریبانو باندې خپل رحم وکړه موږ خدایه پاک. السلام علیکم ګرانو مینوالو. زموږ د ویډیو غرض او مقصد دا دی چې نن سبا په کلي او ګاونډ کې ډېر زیات غریبان دي نو پلیز زه هغه خلکو ته دا میسج ورکوم چې د غریبانو سره لږ هیلپ کوي لږ مدد کوي او دا وخت داسې وخت دی چې دې وخت کې ډېره زیاته ګراني ده نو پلیز زه دکاندارانو ته هم دا میسج ورکوم چې د چا په چا باندې قرض دی نو آیا تاسو هغو ته لږ انتظار کوئ انشاءالله هغه به تاسو ته د هغې پیسې بیا درکوي نو خامخا ضرور د هغو سره هیلپ د هغو سره امداد ضرور کوئ هغو ته لږ دغه هغو سره لږ احتیاط کوئ. ډېره مهرباني شکریه. که زموږ دا ویډیو د چا خوښه شوي نو لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. والسلام.